د نن دوشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. استخبارات عمومي ریاست وایي چې ځواکونه یې کابل کې یو سوداګر د انسان تښتونکو له منګولو آزاد او خپل کورنۍ ته سپارلی دی. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي د داعش اوسنی وضعیت موږ ته د دې زیری راکوي چې افغانستان کې داعش نور په ورکېدو دي. مالیې وزارت وایي سوداګرو ته د اسانتیا رامنځته کولو د میوو او سبزیو له خرابوالي څخه د مخنیوي په موخه د هیواد په کچه په ټولو ګمرکونو کې پر ژر خرابېدونکو اموالو د فورم اخیستل لغوه شو. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال وایي د افغانستان اسلامي امارت له لوري ټاکل شوی شارجافیر مولوي فضل محمد حقانی او ورسره ټیم یې نن په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې په رسمي ډول ترلاسه کوي. د تیر ادارې د هرات د 4م زون سرحدي پولیسو اداري مرستیال او د فراه ولایت پخوانی د سرحدي پولیسو کمیسار ډګروال حاجی محمد نادر د افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون له لارې له ایران څخه خپل هیواد ته راستون شو. ټولګټ وزارت وایي د کابل جلال آباد لویه لار چې د ګازو ټانکر چپه کېدو له امله بنده وه بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. ستره محکمه وایي د میدان وردګ ولایت اړوند محاکمو په 2 اونیو کې د 180 دوسیو پر حل او فصل سربیره 246 وثایق هم اجرا کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معینت مسؤلینو کندهار ته د سفر په ترڅ کې ویلي چې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه د اعلی قدر امیر المؤمنین صادر شوی فرمان به د هیواد په ګوټ ګوټ کې عملي کړي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي د 12مې حوزې امنیتي ځواکونو 3 تنه د غلا په تور نیولي دي.